په افغانستان کې د پاکې انرژۍ د تامینولو نوی فصل پیل شو. په داسې زمانه کې چې ډیری ملتونه د انرژۍ تلپاتې سرچینو ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، افغانستان هم په ټینګه اراده او ثابت قدمونو سره د روښانه راتلونکي په لور ګامونه اخلي. د هرات ولایت د بادي انرژۍ څخه د برېښنا تولید لویه پروژه په دې لاره کې یو مهمه لاسته راوړنه ده او بېساره اقدام چې د انرژۍ د ځان بسیاینې او د هیواد په صنعت کې د نوو پرمختګونو زیری ورکوي. دا حرکت د یو ترکي شرکت په همت او د افغانستان د یو ملي سوداګر لخوا د 250 میلیونو ډالرو څخه په زیاته پانګونې سره د رباطسنګي د دشت هاوس په سیمه کې پیل شوی دی. له همدې پیل څخه موږ له تاسو قدرمنو څخه غوښتنه کوو چې د عروج څېړنیزې او نشراتي ادارې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د افغانستان د وروستیو لاسته راوړنو، راپورونو او بدلونونو څخه خبر شئ. د دې پروژې په لومړي فاز کې به د بادي توربینونو څخه 2.3 میګاواټه برېښنا تولید شي او دا یوازې پیل دی. پلانونه داسې جوړ شوي چې په نږدې راتلونکي کې تولید ظرفیت 200 میګاواټ او حتی له هغې څخه هم لوړ شي. د دې پروژې لوی توربینونه چې له 100 مترو څخه ډېر لوړوالی او 80 متره اوږدوالی لري زموږ د خاورې په زړه کې د نوې ټکنالوژۍ او پرمختګ نښه ده. د دې لویو جوړښتونو د لیږد، نصب او ګټې اخیستنې له ستونزو سره داسې داخلي تخنیکي ټیمونه او متخصصین په کلکه او ژمنې سره کار پر مخ وړي. د دې پروژې لپاره اړینه ځمکه چې 50 جریبه مساحت لري د برېښنا شرکت لخوا پانګوال ته ورکول شوې او تولید شوې برېښنا به د دې شرکت سراسري شبکې ته وسپاري. دا پروژه یوازې د انرژۍ تاسیسات نه دي بلکې د هرات ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د 1160 څخه زیاتو فابریکو لپاره امید دی چې کلونه د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ وي. دا فابریکې چې د سیمهیز اقتصاد ملا تیر جوړوي د پاکې او تلپاتې برېښنا په کارولو سره کولی شي خپل تولیدات زیات کړي، کورنۍ اړتیاوې پوره کړي او حتی د صادراتو ډګر ته هم قدم کېږدي. د دې راپور د لیدو په منځ کې مه هېروئ چې د عروج څېړنیزې او نشراتي ادارې چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو په لایک او شریکولو سره د افغانستان د پرمختګ غږ نورو ته هم ورسوئ. د دې پروژې پلي کول د اسلامي امارت تر نظارت لاندې او په قراردادونو کې د رڼو ژمنو سره سم ترسره کیږي. دا دقیق نظارت د پروژې په وخت او کیفیت سره د پلي کېدو تضمین دی. له دې توربینونو څخه ترلاسه شوې برېښنا به نه یوازې صنعت ته بلکې کورونو، ښوونځیو او روغتونونو ته هم نوې ساه ورکړي. دا لاره زموږ د هیواد پر مخ د پاکې انرژۍ او تلپاتې پراختیا نوی لید پرانیزي. نن هغه ورځ ده چې افغانستان د خپلو بچیانو په پیاوړو لاسونو په خپلو پښو ولاړ دی. د دې خاورې څخه باد راځي او رڼا رامنځته کوي. دا یوازې پیل دی او یو روښانه راتلونکی زموږ په تمه ده. نو که تاسو د افغانستان په روښانه راتلونکي باور لرئ، همدا اوس د عروج څېړنیزې او نشراتي ادارې چینل سبسکرایب کړئ، زنګوله ووهئ او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. نوی افغانستان په ګډه جوړوو، په فکر، په اراده او په یووالي سره.